احمد مسعود نوې مرکه کړې او د جګړې په هکله غږېدلی دی. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود فارن پالیسي سره د تازه مرکې مهم ټکي، د پنجشیر مقاومت، کورنۍ جګړه او د مسعود غوښتنې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د شمال ټولوالی د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی له فارن پالیسي رسنۍ سره د خپل مقاومت او د طالبانو سره د مخالفت په اړه مرکه کړې ده او ټینګار یې په دې کړی چې دوی په اسانۍ د طالبانو واکمني نه مني او په قدرت کې د شریکېدو ویلي دي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي چې د جګړې پلان نه لري او که چیرې جګړه پیل کړي نو دا به کورنۍ جګړه نه وي او د نوموړي په وینا چې جګړه به پرې تپل شوې وي. مسعود وایي چې ټولو قومونو ته په واک کې برخه ورکول، د سیاسي واک مساوي ویش او عدالت منځته راوړل او د خلکو د حقونو خوندي کول یې بنسټیزې غوښتنې دي. نوموړی ګواښ کوي چې که چیرې طالبان سره د خبرو له لارې هوکړې ته ونه رسیږي نو دی او خلک یې طالبان ته پنجشیر نه تسلیموي او جګړه به وکړي. احمد مسعود دا هم ویلي دي چې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو یې د مرستې غوښتنې کړې دي چې طالبانو سره پرې جګړه وکړي، خو تر اوسه یې چارو مثبت ځواب نه دی ورکړی. نوموړي دا هم تایید کړې ده چې د طالبانو لخوا پنجشیر ولایت کې مخابراتي شبکې پرې شوې وې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، د الله په امان، تر بیا ښې چارې.